السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو هیله ده چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. بیا هم حاضر شوی یم جناب ګل فقیر د انلاین پښتو زده کړې چینل څخه. ګرانو کتونکو تاسو ته مې نن د یو ډېر ښایسته موضوع سره حاضر شوی یم، هغه دا چې څنګه موږ فری ویوز او واچ ټایم چې دی هغه ترلاسه کړو. نو تاسو ته زه ښایم چې څنګه موږ د یوې ویډیو څخه ونڅه تر اتو ویډیوګانې پورې موږ تاسو په یو وار چې دی پلی کړو. نو ګران کتونکو ډېره مهمه طریقه ده، تر اخره یې وګورئ، انشاءالله 100% کار کوي. تاسې یو ورې وګورئ نو انشاءالله کار کوي. زه به تاسو ته عملی طریقه هم وخایم. نو لومړیو کې ستاسو څخه مو دا غوښتنه ده که چیرې مو زموږ یوټیوب کې نوي یاست نو په ډېرې مهربانۍ سره د ویډیو لاندې سور سبسکرایب لیکل شوی په هغه کلیک وکړئ او دلته به ګونګړو نشان باندې کلیک وکړئ او فاس آل ته به راشئ، هغه ځکه چې موږ هره ورځ دغسې نوي او ښکلي معلومات اپلوډ کوو چې د هر چا نه مخکې تاسو ته درورسیږي، د معلوماتو څخه برخمن شئ. نو ګرانو کتونکو تاسو به پلسټور ته لاړ شئ، لومړی به ملټي براوزر په نوم یو اپلکشن دی، دا به ډاونلوډ کړئ. نو د دې آپشن لینک چې دی ما به د ویډیو په ډسکرپشن کې یخی وي، تاسو د هغې ځای څخه هم په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. نو تاسو به همدغه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دلته به تاسو ته دغه رقم ته صفحه خلاصه کړي. نو کله مو چې صفحه خلاصه کړله دلته به همدلته چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. نو ګرانو کتونکو تاسو دلته چې دی دلته ویډیوګانې انتخابولی شئ، د مثال په طور 1 2 3 چې څو ویډیوګانې موږ غواړو چې پلی یې کړو. نو دلته چې دی دلته سټارټ سرچ آل باندې چې کلیک وکړئ نو ویډیو ډایرکټ سټارټ کیږي. نو دلته چې دی دلته به لینک اچوئ. دلته چې دی دلته به تاسو ګرانو کتونکو منټس ټو سرچ تاسو به منټونه ورته انتخابوئ چې باید زموږ ویډیو څومره واچ ټایم ولري. د مثال په طور 1 منټ 2 منټه 3 منټه تر 20 منټو پورې. نو ګرانو کتونکو تاسو به راشئ خپل یوټیوب ته. کله چې یوټیوب ته راغلی دلته به خپل چینل ته راشئ او دلته به په یور چینل باندې کلیک وکړئ. دلته زه غواړم چې په دغه ویډیو باندې ویوز او لینک به یې کاپي کړئ دوستانو، ویوز راشي او واچ ټایم ولري. نو دلته به چې کله کلیک وکړو نو دلته به پیسټ ویډیو لینک همدا به کلیک وکړئ. دلته چې دی دا به تاسو پوسټ کړئ. نو راځم دلته زه ورته انتخابوم، تاسو ته زه ښایم اته هم انتخابولی شئ، خو ویډیو ډېره اوږدیږي نو زه تاسو ته 2 انتخابوم، 2 ویډیوګانې غواړم چې پلی شي. نو بیا راځم ویډیو ته دغه ته یوټیوب چینل ته. نو دلته زه بله ویډیو ورته راخلم. نو تاسو به راشئ دلته به دویم لینک هم چې دی هغه به پوسټ کړئ. نو تاسو به دلته چې څو ورته انتخابوئ، زه مثال په طور 2 منټه ورته انتخابوم او دې ته هم 2 انتخابوم. نو تاسو به دلته په سټارټ سرچ آل باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کتلی شئ چې ویډیو په سټارټ کولو ده ویډیوګانې. نو تاسو ګورئ. نو تاسو ته چې دلته ګرانو کتونکو تاسو کتلی شئ چې څومره واچ ټایم یا ویوز غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ.
نو ډیره بهترینه ډیره ښکلې طریقه ده د ویوز لپاره او واچ ټایم د پوره کولو لپاره، ځکه چې دلته 8 ویډیوګانې هم چې دي هغه په یوه کلیک باندې چې دي پلی کولی شئ. نو تاسو ګورئ چې زموږ دواړه ویډیوګانې چې دي هغه روانې دي. نو یو 2 منټه وې پرېږدئ دوستانو، خپله چې دي یو څو ثانیې بعد چې کله ټیم پوره شي خپله بیا چې دي کار بیا سر نه کوي. نو په ورځ کې چې دوستانو تاسو کار پرې وکړئ ډېر غټ ویوز او واچ ټایم به ترلاسه کړئ. نو تاسو کتلی شئ چې لږ ورته انتظار کېږو تر څو وګورو چې بیا هم د سر نه کېږي او که نه د سر نه پلی کېږي او که نه. دلته موږ ټیم لږ هم زیات ورکړی دی دوستانو، ویډیو به لږ اوږده شي خو تاسو کتلی شئ ګرانو کتونکو چې هغه کومې ویډیوګانې چې وي 2 منټه بعد بیا هم خپله پلی شولې. تاسو کتلی شئ چې هغه دی پلی شولې. نو په همدغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل ویوز یا واچ ټایم ډېر زیات ترلاسه کړئ. 8 ویډیوګانې فرق تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ، زه درته ښایم تاسو ته. دلته تاسو کتلی شئ چې 8 ویډیوګانې چې دي تاسو پلی کولی شئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده دوستانو، حتما یو وګورئ یو ځل، انشاءالله 100% کار کوي. کوم ویډیو خوښه شوې وي نو درسره لایک یې کړئ او شیر یې کړئ تر څو نور ملګري هم استفاده ورڅخه وکړي. د نورو ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. موږ به انشاءالله تاسو لپاره ډېرې خوندورې طریقې راوړو. نور مو وخت نه نیسم، پاک رب مسپارم.